بعض کاغذونه داسې چې په هغې باندې د صحابه کرامو نومونه لیکلي یا د هغوی د نومونو په شان نومونه یې لیکلي. نو دا قسمه کاغذونه، اخبارونه یا هر شی چې دی دا کچرې ته غوځارل، ګند ته غوځارل د دې څه حکم دی؟ جواب دا یاد کړئ اوله دا خبره چې هر هغه نوم چې هغه شریعت کې معظمي یعنی تعظیمي او شریعت کې دغه نوم محترمي د احترام لایقي، نو د هغې بېعزتي به چېرته هم نه کړي او نه به د هغې سپکاوی کوي چې ګند ته یې غوځار کړي، لارې ته یې غوځار کړي. او ځکه دا خبره د امت اتفاقی ده چې د تفسیر کتابونه، د حدیث کتابونه، شرعي علوم چې کوم کتابونو کې د دې به سپکاوی او بېعزتي نه کړي، تر دې پورې چې علماو دا خبره بیان کړې ده که چېرته یو سړی راولګي یو پاڼه غوځار کړي چې په هغې کې شرعي علم وي، د الله نوم پکې یا د پیغمبر نوم پکې یا د ملایکو، ګندګۍ ته یې غوځار کړي پلیتوالي ته، او یا پې ګندګي صفا کوي قصدن عمدن، استهزاء کوي، استخفاف کوي، سپکاوی کوي قصدن عمدن، دې سره دی کافر کېږي. که چېرته اراده یې د دې چې زه سپکاوی کوم نو دې سره دی کافر کېږي والعیاذ بالله. ځکه چې یعنې د الله د نوم سپکاوی، د پیغمبر د نوم سپکاوی، د شریعت د خبرو سپکاوی، دا سپکاوی د دین دی، سپکاوی د الله دی. نو که چېرته څوک قصدن عمدن دا کار کوي نو دې سره دی کافر کېږي. اوس راځو دې مسلې له چې په بعضو کاغذونو باندې یا په تیلۍ باندې د دکان نوم یا پته په هغې کې د صحابي نوم لیکلی شوی، د دې غوځارل به څنګه وي؟ نو دې کې تفصیل دی. که چېرته یو سړی قصدن په دې نیت یې غوځاري چې سپکاوی کوي د دې صحابي سره بغض دی یا د هغه د نوم سره یا د هغه د ذات سره، نو دا کار خو دې کې شک نشي چې دا حرام دی او کیدی شي دا سړی به کفر ته هم ورسي، بعضو حالاتو کې به کفر ته هم رسېدی شي. که چېرته په دې نیت یې غوځاري چې یاره زما دې صحابي سره نه لګي یا د دې صحابي سره مې دشمني ده. ښه، یو سړی په دې نیت غوځاري یاره وایي زما دا مطلب نه دی چې زه سپکاوی کوم د صحابي یا زما د هغه سره څه دشمني، نه هېڅ هم نشته، خو بس ما دا کاغذ راواغېسته او دغه شان مې ګزار کړو، سپکاوی مې مطلب نه دی، نو بیا هم دا کار مکروه دی. دې نه ځان ساتل پکار دی، ځکه چې د صحابه کرامو نومونه دا محترم نومونه دي، شریعت هغوی ته احترام ورکړی، شریعت هغوی ته احترام ورکړی، ما او تا به یې احترام کوو. خو اوس دلته دا خبره یاده ساتئ چې موږ وایو که چېرته اراده دې د سپکاوي نه وي او غوځار یې کړو، ذهن ته دا خبره رانله، دا کار مکروه ده، کولی نه دي په کار. خو که چېرته د صحابي د نوم سره د الله نوم لیکلی شوی نو بیا دا غورځول حرام دي په هر حال کې. لکه اوس یو صحابي نوم لیکلی شوی لکه عمر رضی الله عنه، رضی الله عنه په دې کې د الله نوم راغی، یا د یو عالم نوم دی هغې سره لیکلی شوي رحمه الله، نو د الله نوم پکې راغی، د الله نوم چې پکې بیا خو حرام دی دې غورځول، د الله نوم خو به قدر کړي، په هغې کې دا نشته د الله په نوم کې چې یاره زما اراده نه وه د سپکاوي، د الله نوم دی، هر حال کې به د هغې تعظیم کړي، یا پکې د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر وي، بیا به قدر او احترام کړي. ها اوس داسې کیدی شي د یو فایدې یاده کوي، که چېرته په یو کاغذ باندې یو نوم داسې لیکلی شوی لکه څنګه چې د صحابه کرامو یو صحابي نوم و، فرق دی دې کې، یعنی کاغذ باندې د صحابي نوم دی یا کاغذ باندې د صحابي د نوم په شان نوم دی، دې دواړو مسلو کې فرق دی، پوه شوي پې که نه؟ د صحابي نوم دی لکه عمر فاروق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه دا د صحابي نوم دی،
خو یو کس دی د هغه نوم عمر دی او په کاغذ باندې د هغه نوم لیکلی شي چې یاره عمر دا خبره کړې وه او خالد دا ویلي دي او سعد ورته دا ویلي دا د صحابه کرامو نومونه هم دي خو دلته مقصد صحابي نه دی دلته مطلب صحابي نه صرف د دې کس نوم د صحابي د نوم په شان دی یا په دکان باندې له پاسه نوم لیکلی شوی و هغه د صحابي هم داسې نوم یا اکثر لکه دې ملک کې یا بعضو خلیجو ملکونو کې د لارې نوم یې د صحابي په نوم ایښودی نو بیا دې ځای کې هغه مسله نه ده هغه حکم نه دی کوم چې مخکې بیان شو ځکه چې دلته مقصد دلته د صحابي نوم نه دی خو د صحابي د نوم په شان نوم لیکلی شوی دی یو کس دی د هغه نوم ابوبکر دی ته مراد هغه ابوبکر خو نه دی که نه کوم چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه نو بیا حکم کې اختلاف راځي دلته د عام سړي نوم دی او هلته د صحابي نوم دی نو د هغې به قدر او احترام کېږي د هغې د سپکاوي نه د هغې د غورځولو نه به ځان لرې ساتي دلته یو دا مسله یاده کوي موږ دا تپوسونه ډېر کوو چې یاره دا نوم غورځول او دا غورځول او دغه نه دا ښه خبره ده یعنې سړی د دین قدر کوي ځکه دا تپوسونه کوي یو بله اهمه مسله هغه دا چې په ګاډو باندې د الله نوم لیکلی او کلمې لیکلي دلته دوه مسلې دي یو صرف د دین سپکاوی دا نه دی او د الله چې ته کاغذ کې نوم لیکلی شوی د هغه ګزار کړي یا کتاب کې مسله د هغه ته ګزار کړي دلته اوس وګوره په دې ګاډي باندې یو د الله نوم لیکل آیا ګاډي د دې دپاره دی چې په دې د الله نومونه ولیکلی شي یا د الله نومونه دې دپاره دي چې په ګاډو ولیکلی شي نو الله قرآن کې وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله ښایسته نومونه دي الله پرې رابلی دا نه دي ویلي چې په ګاډو یې ولیکئ او دا نه دي ویلي چې په جوماتونو کې ولیکئ یا په دیوالونو یې ولیکئ تکشا قرآن دویمه بیا په دې ګاډي کې یا په دې مجلس کې چې کوم ځای کې د الله نوم دی یا د قرآن آیت دی دې کې ګناهونه کېږي دې کې سندرې اورېدی کېږي دې کې نور ناروا کارونه کېږي او د الله نوم پرې لیکلی شوی دا هم د الله نوم بې ادبي ده یو سړی ویره هېڅ ناروا کار پکې نه کېږي نو بیا ورته موږ دا وایو چې د الله نومونه دې دپاره نه دي چې دی په ګاډو ولیکي او د الله نومونه دې دپاره نه دي چې دیوالونه پرې ښایسته کړي نه قرآن د الله کلام هغه دې دپاره دی چې خلک په بیټکونه ښایسته کوي نو یو دا مسله یاده کړي یو دلته بله اهمه مسله یعنې عجم او عربو کې فرق دی په دې مسله کې یعنې څومره چې ما لیدلي دي عجم دا زموږ دا خلک چې دي کوم چې ژبه عربي نه ده عجم په دې باب کې ډېر احترام کوي د عربو نه زیات د نومونو خو دلته دا یو مسله یاده کړه لکه یو سړی صرف دې مسلې پورې نښتی دی زه منم چې دا احترام دی خو د دې نه اخوا یو بله غټه مسله د بنیادي اهمه هغه ته یې یېره ده چې هغه د عربو ته معلومه ده او په هغې کې بیا موږ کوتاه یو یعنې صحیح د قدر او احترام کوه خو د قدر او احترام یوه طریقه دا ده چې دې پیغمبر ته څه ویلي د هغه زده کول غواړي او د ده په نقش قدم باندې تګ غواړي د الله د احکاماتو مطابق ژوند تېرول غواړي صحابه کرامو په نقش قدم ته غواړي یوازې دا نه دی چې بس ته یعنې زموږ دې طرفونو ته دا بریلیان چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم واوري زر دا ګوتې چې دی سترګو باندې کېږدي او بیا ښکل کړي دا د کوم ځای ادب او احترام وایي دا چې موږ احترام کوو اصل احترام دا چې ته دغه پیغمبر تابعداري وکړي او هغې ته نه یې تیار نو دا یوه خبره یاده کړئ داسې نه چې په دې قصو کې سړی پرېوځي او اهمه بنیادي مسله هغې کې دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادب ونه کړي زه دا نه یم چې دا ادب نه دی ما خو درته مسله بیان کړه چې ادب به کې احترام به کې خو یو بل ادب هم دی چې هغه د نه چېرته هېر نه شي لکه څنګه چې بعضو علماو کتابونو کې د هجرت مسله بیان کړې ده لکه وی هجرت څه ته وایي یو مسلمان د الله د رضا دپاره د کافرانو ملک پرېږدي او مسلمانانو پسې لاړ شي دې ته هجرت وایي دې دپاره چې هلته د الله بندګي په ازاده وکړي ورسره علما دا خبره ذکر کوي یو بل هجرت هم دی چې هغه د نه چېرته هېر نه شي او هغه د زړه هجرت دی د الله طرف ته یعنې بندګي د الله محبت د الله سره په زړه کې وي دا هجرت ته نه چېرته هېر نه شي
تا خبر را دیم دقیقه شما تا وستوي چې سید دا ادب او احترام دی خو یو بل ادب او احترام هم دی هغه د الله خبره منل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول دغه د نه هېر نشي د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تګ دا اهمه او بنیادی مسله ده